مسؤلیت د هیواد په کچه له هر بل مسؤلیت څخه دروند، حساس او مقدس دی. ټول مشران آماده یاست؟ ملګرو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې په 3 ساعاتو کې موږ تاسو جګړیز عملیات لرو او په 2 ساعاتو کې نظامي تمرینات لرو. د اسلامي اردو بېساری ځواک، تقوا، استحکام او ټاکلې نښه وېشتنه په دې لنډ اصدار کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره سم افغان اسلامي اردو له بل هر وخته په عصري او پرمختللو تجهیزاتو سمباله پوره روزل شوي او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې او پالنې په موخه ځواکمن ګامونه اخلي. الله اکبر الله اکبر. دا هغه اردو ده چې د تقوا په زیور سمباله مسلکي روزل شوي او هر ګام یې د سپېڅلې عقیدې او فولادي عزم ښکارندویي کوي. السلام علیکم ورحمت د افغان ملت اوسنی ازادي او امنیت د هغې وعدې رښتینی مصداق دی چې هر مجاهد وګړي د خپل ژوندانه په بدل کې له الله تعالی سره ترسره کړی. تعالی په قرآن کریم کې فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نو ولې ځان ته د بسترې مرګ خوښوئ او د هغه مرګ نه کرکه کوئ چې زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ارمان کړی او خواږه اصحاب په هغه لاره باندې تللي دي. اخلاص، سپېڅلي افکار، ثابت او فولادي ګامونه هغه څه دي چې د دښمن هره شومه کړنه یې د دوی په بطن کې ورشنډه کړې چې له امله یې افغان غیور ملت په اوسنۍ ډاډمنې او سوکاله جغرافیه کې د آرام ساه اخلي. د اسلامي اردو ایمان، نظم او مسلکي روزنه هغه رښتینی صفات دي چې د دوی په وزیلې کې ځواکمنې موخې ثابتې، عمل او پایلې یې بریالی او غښتلي کړي. د اسلامي اردو د پوځ لیک کې د تقوا، سالمې عقیدې، اخلاص او اسلامي ورورولۍ پر مټ ځواکمنې دي چې د تاریخ هر جابر او طاغوتي لښکر پر وړاندې په هسک سر سره په پوره میړانې او شهامت بریالی مبارزه ترسره کړې او د الهي احکامو د ساتنې او لوړولو په موخه لا هم ثابت قدمي او غښتلي دي. ځانګړی منظم یونیفورم، پوځي مسلکي مهارتونه، سپېڅلې عقیده، اسلامي روحیه او احساس هغه څه دي چې د دښمن پر وړاندې د دوی بریا یقیني کړې او شهامت یې راتلونکو نسلونو ته د تاریخ یو روڼ تصویر په توګه په میراث پرېښی. بدني وړتیا، ځانګړي پوځي مهارتونه، اسلامي روحیه او لوړ مورال د اسلامي اردو د پوځ د لیکو هغه لاسته راوړنې او ځانګړتیاوې دي چې د هر مجاهد سرتیري په وجود کې لیدل کیږي. د دښمن څارنه او ټاکلې نښه وېشتنه د اسلامي اردو د هر مجاهد سرتیري هغه ځانګړتیاوې دي چې د دښمن هره شومه کړنه یې په پوره تدبیر، ځیرکتیا او ماهرانه ډول له منځه وړې. دوی چې هر سهار پیلوي نو دا جملې په ذهن کې انګازې کوي: موږ په اذان راپورته کیږو، په ایمان جنګیږو او په شهادت بریالي کیږو. د دوی دا فکر تل له دوی سره ده.